دغه کوم عرب هیوادونه دي نو هغې د امریکا ولسمشر ټرمپ ته دا خبرداری ورکړی دی چې تاسو په ایران حمله مه کوئ او که تاسو دا غلطي وکئ دا مسټیک وکئ په ایران هم حمله وکړه نو ایران به په جواب کې حمله په سعودي عرب کوي په نورو ملکونو به کوي او د هغې سره به په دې ټوله خطه کې یو کرایسس پیدا کیږي نه صرف کرایسس بلکې یو خطرناک جنگ او یو جګړه چې کوم ده دا هم راولاړېدلی شي په دې وجه باندې د سعودي عرب کینګ صدر ټرمپ سره په فون باندې خبرې وکړې او د هغه دغه د حملې کولو چې کومه نشه دماغو ته ختلې وه نو هغه په یوه شپه کې سړه شوه ورسره ایران سعودي عرب ته او دغه هیوادونو ته دا خبرداری او دا وارنینګ ورکړی او د دې نه مخکې په هغې کې پاکستان هم شامل دی د ایران چې کوم وزارت خارجه له طرفه کوم بیان دوی ته جاري شوی نو هغه دا و چې که فرض کا په ایران باندې امریکا او اسرائیل حمله وکړي نو موږ به فوراً په هغه ملکونو باندې په هغه هیوادونو جوابي وار کوو جوابي ګزار به کوو جوابي حمله به کوو د کومو چې هوایي سپیس یعنی ایر سپیس چې څه ته وایي هوایي حدود د ایران پر ضد باندې استعمال شي او امریکا ته د خپلو هوایي حدودو د استعمال اجازت ورکړي د هوایي حدودو نه مراد دا دی چې امریکا د دنیا په هغه سر کې د دنیا په د جغرافیې په هغه سر کې امریکا پرته ده امریکا د ایران نه په حدودو کې ډیره لرې ده امریکا چې حمله کوي نو د خپل ملک نه ډایرکټ اټیک نشي کولی بلکې د ایران په خوا پورې پراته چې کوم عرب هیوادونه دي لکه سعودي عرب دی عمان دی قطر دی کویت دی بحرین دی متحده عرب امارات دی عراق دی دغه ملکونه چې کوم دي نو د دې د هوایي حدودو استعمال کوي او په دغه کې د امریکا هوایي اډې هم دي د هغې نه دي خپل فایټر جیټس راوچتوي او په ایران اټیک کوي نو ایران دا وویل چې که فرض کا داسې وشي او دغه هیوادونه د خپلو هوایي حدودو د اټیک کولو دپاره د حملې کولو دپاره د استعمال اجازت ورکړي نو ایران به هم په دغه هیوادونو باندې په دغه ملکونو باندې دړادړ حملې کوي ښې درنې حملې به کوي او داسې تباهي به خوروي چې په تاریخ کې به یاد ساتلی شي نو هغې ته چې کله دا وارنینګ جاري شو د ایران لخوا نو په دغه ټولو ملکونو یو پریشر او یو دباو راغی او صدر ټرمپ ته یې دا وارنینګ جاري کړو چې خبردار حمله ونه کړي که حمله دې وکړه نو د دې سره په دې خطه کې ډېر لوی جنګ راولاړېدلی شي او نه صرف د دغه حملې سره به ایران تباهۍ طرف ته لاړ شي بلکې ټول عرب هیوادونه به تباه شي په ټول منځني ختیځ کې به یوه ډېره لویه ستونزه او ډېر لوی جنګ چې کوم دی دا به راوچت شي نو د صدر ټرمپ دغه هوا چې کومه ده دا په یوه شپه کې د هغه نه ووتله د هغه دغه نشه چې کومه سر ته ختلې وه هغه سړه شوله او هغه د حملې کولو نه وروسته شو هغه بیا یو سټیټمنټ جاري کړو چې زه په ایران حمله نه کوم که ایران زموږ سره سیز فایر کول غواړي ایران زموږ سره خبرې اترې کول غواړي نو زه هغې ته تیار یم یعنې بیرته هغه خپل بیان کې هغه خپله لهجه کې یو نرمي اختیار کړه او دا یې ځکه اختیار کړه چې ایران ښه مضبوط جواب ورکړو ایران په پریشر کې رانغلو ایران په دباو کې رانغلو بلکې داسې بیان او داسې وارنینګ یې دغه ټولو ملکونو ته سره د امریکې جاري کړو چې هغه د هغې دپاره یو ډېر لوی تریټ و تر دې دمه پورې تازه ترین صورتحال دا دی چې امریکا په ایران د حملې کولو نه په شا شوي او په ایران حمله نه کوي زموږ دا چینل لایک سبسکرایب ضرور کوئ او خپل نظر را سره کامنټ کې هم شریک کوئ